د تیرو 8 کلونو راهیسې د بوټونو جوړولو په برخه کې کار کوي. د پخوا په پرتله د پلور په بازارونو کې توپیر راغلی، خو بیا یې هم خپل همت له لاسه نه دی ورکړی او د بوټونو د جوړولو په برخه کې کار کوي. هیله یې دا وه چې خپله د بوټونو د جوړولو کارخونه ولري. موخې ته ورسید او په دې برخه کې خپله پانګونه له 500,000 افغانیو پیل کړه چې اوس مهال یې پانګونه 2 میلیون افغانیو ته رسېدلې ده. د بوټونو په دې کارخونه کې یوازې له څو ابتدایي ماشینونو څخه کار اخیستل کیږي او نور د هغو ځوانانو د لاسونو هنر دی چې کلونه یې د بوټونو جوړولو په برخه کې کار کړی دی. کسی که در فروشگاه میاد این نمونه‌های بوت را میبینه فکر میکنه که بسیار یک کارخانه بزرگ و عظیم باید باشه، بسیار یک ماشینری سیستمی باید بالا داشته باشه، ولی امون رقم که خودتان داخل کارخانه رفتید دیدید که ما غیر از چند تا ماشین بسیار فهمیدی با سطح پایین اولیه دیگه سیستمی ماشینری بالا نداریم. این هنر دیسته. په دې کارخونه کې 45 بیلابیل ډوله بوټونه تولیدېږي چې 12 ځوانان پکې بوخت دي. د دې کارخونې مسؤل وایي د تیر په پرتله یې په کاروبار کې 10 سلنه کموالی راغلی، خو بیا هم هڅه کوي چې د خپلو هیوادوالو د خوښې بوټونه تولید کړي. شاید 30 الی 40% کارا پایین‌تر آمده. مشکلی هم که هست به خاطر از اینکه اقتصاد مردم پایین آمده. بوتایی که ما میسازیم چون از مواد خام درجه 1 میسازیم، مبلغ بالا فهمیدی باید ما پرداخت کنیم به خاطر که مواد خام با کیفیت را وارد افغانستان کنیم. بعد این بود قیمت بالا در میه و چون اقتصاد مردم برای فعلا پایین است فروشات آنچنانی نداره. رضا ناصري هغه کس دی چې د بوټونو جوړول یې په ایران کې زده کړي. په دې کارخونه کې ډیری هغه ځوانان نیولي چې د ژوند ډیری برخه یې د بوټونو جوړولو په زده کړه تیره کړې ده. روزمره تعداد تقریبا 30 جوره کفش جور میکنیم و روزانه 700 تا 800 کار میکنم. دیگه شکر است الحمدلله زندگی است میچرخه. مدت 9 الی 10 سال میشه که نمی کسب کار میکنیم. ما دم بودوزی هستیم. دیگه فعلا وضعیت خوب است، فضل خدا بد نیست. د دې کارخونې د مسؤل د وینا له مخې له دې وړاندې به په دغه کارخونه کې د ورځې 48 جوړې بوټونه تولیدېدل، خو اوس د کار د نشتوالي له امله دغه کچه 24 جوړو ته راټیټه شوې ده. د هغه په وینا سره له دې چې اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي دي چې خلک په لوړه بیه اصلي بوټان ونه پیري، غواړي په راتلونکي کې د برند بوټانو په تولید سره خپل شرکت ته نړیوال شهرت ورکړي.